امریکایي چارواکي وایي طالبانو تاوتریخوالی ډېر کړی، د افغان پوځ ملاتړ ته راګرځو. امریکا وایي د افغان ځواکونو ملاتړ به په خپلو بریدونو ته ادامه ورکوي. د امریکا پوځ د مرکزي قماندانۍ قماندان جنرال مکینزي کابل کې خبریالانو ته وویل چې طالبانو خپل بریدونه او تاوتریخوالی ډېر کړی دی، نو دوی اړ دي چې د افغان ځواکونو ملاتړ ته راوګرځي. د مکینزي په وینا دوی به په اړینو مواردو کې له بهره د طالبانو پر ضد هوایي بریدونه کوي. هغه زیاته کړه افغان ځواکونه له سخت وضعیت سره مخامخ دي، خو د دې وړتیا لري چې خطرونه دفع کړي. د امریکا پوځ د مرکزي قماندانۍ قماندان همداراز ټینګار کړی چې له افغان ځواکونو به د جګړې په ډګر کې د امریکا ملاتړ دوام کوي. جنرال مکینزي وویل چې د طالبانو اوسنی تاوتریخوالی د منلو نه دی او په افغانستان کې جګړې د ختمولو یوازینۍ لار د سولې خبرې دي. ورته مهال ولسمشر ماڼۍ وایي چې مکینزي تېر ماښام په پارک کې له ولسمشر غني سره وکتل او له نوموړي سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې امریکا له افغان ځواکونو خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. مکینزي په خپلو خبرو کې وویل چې د امریکا او افغانستان ترمنځ شته ژمنې پر خپل ځای دي. ولسمشر ماڼۍ په دې هکله ډېر جزئیات نه دي ورکړي، خو وایي چې دواړو لوریو د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو د لومړیتوبونو او د دوی د ملاتړ او همداراز د امنیتي وضعیت د ښه والي په اړه بحث او خبرې کړي.